بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، جوړ په خیر، وخت مو په خیر. نن سه شنبه د جوزای غبرګولي شپږویشتمه او د جون 14مه نیټه ده. له شمشاد 2 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په دې خبري ټولګي کې مو د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبرو. په سر کې هم د څو مهمو پیښو سرټک. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره پر اړیکو ټینګار کړی. امیر خان متقي وایي د افغانستان او منځنۍ اسیا اړیکې تر بل هر وخت پراخې شوي. د سیمې هیوادونو لپاره اړیکې مهمې بلل شوي. چین د شانګهای همکاریو سازمان کې له افغانستان سره د نړیوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. د زده کړو او ویزو په برخه کې ډاډ ورکړی. د اندونیزیا شاشدافیر په ننګرهار کې له مسؤلینو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. او د امریکا او ایران له هوکړې وروسته اسرائیلو له لبنان د وتلو پریکړه رد کړه. ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه زه شاغا سادات یم. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او منځنۍ اسیا اړیکې تر بل هر وخت پراخې شوي دي. امیر خان متقي ویلي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د آذربایجان په ګډون اړیکې د عمل محور، فرصت محور او همکارۍ محور لیدلوري پر بنسټ تر بل هر وخت پیاوړې او پراخې شوي دي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان له سیمې سره د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي همکارۍ د پراختیا لپاره ژمن دی او هڅه کوي له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ لا پراخې کړي. متقي دغه څرګندونې د افغانستان د منځنۍ اسیا او آذربایجان د مطالعاتو مرکزونو او فکري بنسټونو په ګډه غونډه کې مطرح کړې. چین د شانګهای همکاریو سازمان کې له افغانستان سره د نړیوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو د شانګهای همکاریو سازمان له غړو هیوادونو غوښتي څو د اوسني نړیوال وضعیت په ترڅ کې د ثبات، رغنده همکارۍ او پرمختګ د ځواک په توګه لا اغیزمن رول ولوبوي. وانګ یو په بیجینګ کې د شانګهای همکاریو سازمان د جوړېدو د 25مې کالیزې په مناسبت جوړه شوو مراسمو کې ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات پر څنګ د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا لپاره د نړیوال ملاتړ دوام هم اړین دی. د اندونیزیا شاشدافیر په ننګرهار کې له مسؤلینو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. د ننګرهار د رسنیو دفتر لیکلي د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره د افغانستان لپاره د اندونیزیا شاشدافیر ډاکټر نینجا اولست په بېلابېلو برخو کې د دوه طرفه اړیکو پیاوړتیا او همکاریو په موخه ولیدل. د دې لیدنې پر مهال په اندونیزیا کې د ننګرهار مسؤلینو ته د طب او کرنې په برخو سربیره د لوړو زده کړو، سوداګریزو اړیکو، د ویزو اسانتیاو او نورو سکتورونو کې د تجاربو په شریکولو بحث ترسره او د همکارۍ ټټرې ووهه. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست د 2016 کال د دیني رهبرانو په دریم نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. د غونډې اساسي موخه دیني همغږۍ، سوله ییز ګډ ژوند، ټولنیز تفاهم، د ځوانانو ځواکمنتیا او د دیني مشرانو د رغنده رول پیاوړتیا وه. یاد کنفرانس د بېلابېلو دیني او ټولنو ترمنځ د تفاهم، همکارۍ او سوله ییز ژوند د ودې لپاره یو مهم نړیوال پلیټفارم وبلل شو. پکتیکا کې پر 8 جریبه ځمکه کرل شوي کوکنار له منځه یوړل شول. د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویلي امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت منصوبینو د مرکز کرنې ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند د سرې کلا په کلي کې پر 8 جریبه ځمکه کرل شوي کوکنار له منځه یوړل. د عملیاتو پر مهال له یادو کروندګرو څخه 3.5 کیلوګرامه تریاک او د نیش وهلو وسایل هم ترلاسه شول. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د مرکز کرنې اړوند پر 1.5 جریبه ځمکه باندې کرل شوي کوکنار له منځه یوړل شول. اقتصادي خبر راخلو. له چین سره نښلېدونکی د واخان سړک رغنیزې چارې په منظم ډول روانې دي. د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال د واخان ولسوالۍ د سړک د رغنیزو چارو له بهیر څخه لیدنه کړې. مسؤلینو ویلي دغه سړک په بشپړېدو سره به نه یوازې د پامیر او واخان د اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي، بلکې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د واخان له دهلیز څخه د سړک له لارې له چین هیواد سره ونښلول شي. دغه سړک چې د 365 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي، تر اوسه 15 چارې بشپړې شوې دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په میدان وردګو کې د 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو روغتیايي مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. دغه وزارت پر ایکس پاڼه لیکل شوي د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې دغه ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت امریت له لوري د ماشومانو د ملاتړ موسسې په همکارۍ یو روغتیايي مرکز د څه باندې 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو. مسؤلینو ویلي چې دغه روغتیايي مرکز د 6 میاشتو په موده کې جوړ کړی دی. د ارشاد او حج اوقافو وزیر د یو هیئت په مشرۍ په مکه مکرمه کې د سعودي عربستان د حج عمرې له وزیر سره وکتل. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په کتنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د اسلامي تاریخ په اوږدو کې د دیني او کلتوري اړیکو د دوام، د حج چارو د لا تنظیم، د راتلونکي حج موسم د چمتووالي، د افغانستان اسلامي امارت لپاره د حج سهمیې د زیاتوالي او په نورو اړوندو بېلابېلو برخو کې پر ژمنتیا باندې دواړو خواوو ټینګار کړی. په غونډه کې د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر افغان حاجیانو ته د ګډو روزنیزو پروګرامونو او ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ ټټر ووهه. په کابل کې د 3 نجونې ټپي کولو د پیښې عمل ونیول شو. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د 3 نجونې ټپي کولو د پیښې عمل او خپل موټر سره یو ځای نیول شوی دی. دغه په وینا نیول شوی کس تر قانوني څېړنو لاندې دی او د دې قضیې تر څېړنې بهیر وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د جوزجان بلخ پر لوی لار ټرافیکي پیښ کې یو موټر چلونکی مړ شوی. د جوزجان امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو دفتر ویلي چې نن سهار 6 بجو د جوزجان بلخ پر عمومي لویه لار په یو سراچه ډوله موټر اوښتی چې له وجې یو موټر چلونکی مړ شوی دی. بل پلو د کونړ مرکز اړوند چنار ډبې کې د رکشې او مارسیډیز ټکر په پیښ کې 4 کسانو شهیدان شوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دې پیښ کې یو ماشوم په ګډون 2 ښځینه ډاکټران یو رکشا چلونکی شهید شوی دی. مسؤلین د ټکر لامل د رکشا چلونکی او د موټر د بې احتیاطي لامل ښودلی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په منځني ختیځ د افغانستان او پاکستان کې د بریټانیا له استازو سره کتلي. محمد صادق خان په دې کتنه کې د امنیتي وضعیت وروستي پرمختګونه او د دواړو لورو د ګډو پر موضوعاتو خبرې کړي. نوموړي ویلي دي چې په دې کتنه کې پر افغانستان سربېره د بشري وضعیت په تړاو هم بحث کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د وینما ماموریت یو کال لپاره وغځاوه. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې دغه سازمان د مرستندوی پلاوي وینما ماموریت یو بل کال لپاره هم غځولی دی. امنیت شورا ته په افغانستان کې د وینما د ماموریت غځولو د پریکړه لیک مسوده چین وړاندې کړې وه. دغه مسوده د امنیت شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې په 15 موافق رای سره تصویب شوه چې پر بنسټ افغانستان کې د وینما ماموریت یو بل کال لپاره هم وغځول شو. د منځنۍ اسیا هیوادونو او د اروپایي ټولنو استازو په قزاقستان کې د افغانستان د نړیوالو همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان له لارې د ترانزیتي او ترانسپورتي دهلیزونو پراختیا وه. چارواکو ویلي چې د دغو لارو پراختیا کولی شي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي او له اروپا سره اقتصادي نښلون هم رامنځته کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو ټینګار کوي او د سیمې هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او متقابل باور د پیاوړتیا ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د منځنۍ اسیا هیوادونو او آذربایجان د ناستې څخه هرکلی کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ایکس لیکلي د افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو او آذربایجان ترمنځ د مثبتو اړیکو پراختیا څخه هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې هم کولی شي د یو باثباته او سوکاله سیمې په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. تمه ده چې دا ناسته نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په وینا سره پیل او پای ته ورسېده. درنو لیدونکو او اوریدونکو له ملتیا مو منندوی یم. خبرې ټولګه هم دومره وخت مو بخیر.